نو خلکو د پیغمبرانو خبرې نه دي منلي. مونږ چې داسې چاله خبرو وکړو یاره جي دا خلک یې نه مني پیغمبرانو خبرې خلکو ونه منلې نو خیر دی که زمونږ یې ونه منلې څه چلو شولو سره د دې چې پیغمبر سره رسالت وي جبریل علیه السلام ولا په ټیم باندې راځي د الله احکامات ولا ټیم په ټیم باندې راځي کله نا کله الله رب العالمین ورسره خبرې کوي هغې خلکو سره نبوت دی لیکن د هغې باوجود خلکو د هغې خبرې ونه منلې نو که زمونږ یې ونه منلې څه خبره نه ده خو موږ به خپل دعوت نه پرېږدو موږ به خبره بیانو موږ به خلکو ته دین پیش کوو هغه چیز به پیش کوو کوم چې موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي دي هغه به پیش کوو دا خالص دین دی نو هغه دریم کس دریم پیغمبر الله رب العالمین راولېږلو خو دې خلکو د هغه خبره مو نه منله یو کس په پټي کې لګیا و کار یې کولو ګوړې کولو هغه په ایمان راوړی و هغه له چا ویل هغه ستا هغه درې ملګري نه دي ویل د هغې سره ویل قوم والا په جګړه شوي دي په لانجه شوي دي هغه سمدستي د هر څه یې پرېښودله داسې نه ویل چې نه مړه خیر دی لږ بچو ته به سیر وړه وګټم اوزګار نه یم نه ورځم پټي کې کار کوم لکه زمونږ چې د درس خبره شي یاره والله چې بس کارونو کې مصروف یو درس کې ولې نه قرآن کریم ته ولې نه کینې یاره جي کار کې مصروفه یم دکانداري مې خرابېږي تجارت مې خرابېږي سورلي مې خرابېږي نو په دغه طریقه باندې مونږ ځان له یو بانه کتلې ده خو دا دغه بانه نه ده بانه اصل کې دا ده چې تا رب العالمین د خپل کتاب له نه پرېږدي تا باندې شیطان زورور شوی دی ته ګنده یې د ګناهونو نه ډک یو ته داسې ګناهونه کې چې رب العالمین تا د خپل کتاب ته نه راولي چې کېدي نه یو تا داسې ګناهونه شروع کړي دي ټیک ده موږ به هم ګناهګاران یو نور به هم ګناهګاران یي خو چې دا څوک ورته کښېني دي داسې ګناه نه کوي چې الله رب العالمین ترې نفرت شروع کړي تا نه الله رب العالمین نفرت شروع کړی دی دیو جن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته چا ویل یاره جي مونږ څنګه معلومه کړو چې الله رب العالمین زموږ سره محبت دی هغه ورته ویل تاسو قرآن کریم ته وګورئ که ستاسو لاسونه قرآن کریم ته ورتلل بار بار هم راغېستل تلاوت هم کولو عمل هم پرې کولو په دې باندې پوه شئ چې الله رب العالمین تاسو سره مینه ده او ستاسو د الله رب العالمین سره مینه ده ځکه په عاشق باندې د معشوقي خبرې ښې لګي نو که ستا د الله رب العالمین سره مینه وي تا باندې به قرآن کریم ښه لګي او که چېرته کې لاس قرآن کریم ته نه ورتللو نو ویل په دې باندې پوه شئ چې الله تاسو نه نفرت کوي او ستاسو د الله نه نفرت دی العیاذ بالله